پر ملي لوبغاړي محمد شهزاد لګول شوی بندیز لرې کړل شو. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د افغانستان کرکټ پیاوړی لوبغاړی محمد شهزاد د تیر 2009 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې د ادارې د اصولو د سرغړونې له امله د یو کال لپاره د هر ډول کرکټ له بندیز سره مخ شوی و چې د شاوخوا 7 میاشتو له تېرېدو وروسته پر نوموړي لګول شوی بندیز لرې کړل شو. په شهزاد محمدي هغه وخت د یو کال بندیز ولګول شو کله چې د کرکټ بورډ د اجازې پرته محمد شهزاد د پېښور په یو کلب کې خپل تمرینات ترسره کول. د یادونې وړ ده چې په دې کړنه باندې کریم صادق ته هم ډېره غوسه ورغلې ده او هغه خپله تبصره په یو کمنټ کې داسې لیکلې ده: هرکلی ورته وایو کور دې آباد په دغه مسلمانه فیصله، ولې دغه آفتاب عالم د اسرائیل نه راغلی سپیناوی خو ورکړئ. نو په دغه پوسټونو باندې کریم صادق خپله غوسه دغسې ښودلې ده. نو دا اوس موږ د نن ورځې راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړو د نورو راپورونو دپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.